الله اکبر دې ته زموږ ډېر سخت ضرورت دی وشاب نشأ فی عبادة الله او هغه ځوان چې د الله په بندګۍ کې رالوی شوی او په یو روایت کې راځي وشاب نشأ فی طاعة الله د الله په طاعت کې لوی شوی او په یو روایت کې راځي وشاب افنى شبابه وحیاته فی طاعة الله او هغه ځوان چې خپل ځواني خوري کړي د الله سبحانه وتعالی په بندګۍ کې دې تعبیر ته زه حیران یم والله العظیم د کعبې پر رب د قسم خورم چې کله هم دا الفاظ ما په حدیث کې ویلي دي یو کتاب کې مې مطالعه کړي دي وشاب افنى حیاته وشبابه فی طاعة الله نو زما په جسم باندې غونې زیږ شي او زما په جسم باندې ویښته ودرېږي چې دا به څنګه ځواني رسول صلی دا نه وایي چې بندګي کړې ده دا یې نه دي ویلي ګورې رسول صلی وایي د الله په بندګۍ کې ځان خوري کړی دی داسې ځوانان به د عرش په سوري کې ولاړي دا هغه ځوانان دي چې الله سبحانه وتعالی دوی له په ځوانۍ کې توفیق ورکړی د نیکو اعمالو او په ځوانۍ کې دوی له دا توفیق ورکړی دی چې د بدو اعمالو نه ځان لرې ساتي د دوی ملګري نیکان دي ځکه چې کوم سړی چې د نیکانو سره کیني هغه نیکي د دوی وختونه چې د هغه قیمتي دي نو دی د وړوکوالي نه په یو دیني مجلس کې پاتې شوی او که تاسو دا غواړئ چې ستاسو کشران او ستاسو ځوانان هم د الله په دین کې لوی شي او د الله په دیندارۍ کې لوی شي نو ته به ورته یو ماحول جوړئ دا خبره سره یاد ساتئ ته به ورته یو ماحول جوړ په کور کې ستا ډیش پروت دی په کور کې ټي وي پروت دی په کور کې اجازت دی که ګیره خرې کو ګیره پرېږدي په کور کې اجازت دی که پینټ شرټ اچوي او که توپ اغوندې او که کمیس پرتوږ په کور کې اجازت دی که ته د شپې په 1 بجه راځې او که سحر راځې او که وختي راځي په کور کې اجازت دی که ته د جنکو سره یارانې کوې او که ته د هلکانو سره یارانې کوې بیا وروسته وایي یاره وایي الله دې زموږ د بچي نیکمله لوی کړي نه داسې مزې دي ته به ماحول نه جوړې ته به کوشش او محنت نه کې او ستا بچي به نیکمله لویږي ته به هغوی ته یو دیني ماحول جوړ کړې چې کیدای شي الله زما د بچي په دې قسمه خلکو کې شمار کړي نو د عرش سوری به ورته نصیب شي زما او ستا غټ امید دا دی په بچو باندې سخته تیرۍ په پردي ملک کې مزدوریانې او خولي به بهیږي او بوډا شي او په تابوت کې ویسي یاره وایي چې زما د بچي چېرته سباله سوري ته ناسي مزدوري کوي سباله څه ته ناسي سوري ته د اوچت انسان دا سوچ او د مؤمن سباله هغه قیامت ته وایي وایي سباله چې ته د عرش په سوري کې ولاړي نو دغه به ښایي ځکه الله سبحانه وتعالی څه وایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد سبا دپاره څه لیکلي قیامت هم نږدې دی سبا دی که نه نو د مؤمن انسان او د هغه پلار او مور چې هغوی په حقیقي معنو سره به بچو میني د هغوی دا سوچ وي چې یاره که سباله چې ته د عرش په سوري کې ودرېږي که چې ته الله په دغو خلکو کې شمار کړي نو ته به ورته د وړوکوالي نه یو ماحول جوړ کړي او ته به د وړوکوالي نه عادت کړي چې تا سره منزله ځي د جوماتونو سره به عادت کړي د علماو سره به عادت کړي د دیني حلقو سره به عادت کړي د مدرسو سره به عادت کړي د قرآن سره به عادت کړي د حدیث سره به عادت کړي الله سبحانه وتعالی د اصحاب کهف واقعه بیان کړې ده او دغه واقعه موږ هم په یو بیان کې بیان کړې ده او هغه واورئ تفصیلي واقعه د اصحاب کهف چې دوی ځوانانو سره څه چل شوی الله سبحانه وتعالی د هغوی واقعه بیانوي زه هغه واقعه نه بیانوم خو الله ډېره عجیبه خبره کوي په دې منځ کې څه وایي انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى الله وی دغه ځوانان په خپل رب ایمان راوړو نو موږ ولهم هغه ایمان ډېر کو او موږ ورته هم هغه هدایت ډېر کو او موږ هم په هغه هدایت باندې کلک کړو انهم فتیة آمنوا بربهم ځوانان په خپل رب ایمان راوړو د ځوانۍ ایمان د دې خو ځان له خوني او د ځوانۍ بندګي د دې ځان له یو رنګي ځان له رنګ او ځان له خون چې ته یو ښکلی ځوان ویني په مخ باندې سوچه ګیرئ او د پینسي او د توپ او د پینټ دی د ګیټو نه برئ او دی د رسول صلی الله وسلم په لباسي او په جومات کې ولاړي او مونځ کوي یا په میدان جهاد کې ولاړي یا صدقې ورکوي یا د خلکو سره مرستې کوي یا د خلکو سره منډې وي هر قسمه په دې انسان کې دا ځوان او بل طرف ته سپین ږیری لګیایي په دې دواړو کې فرق هسې انسان خوشحالېږي چې دې ځوان ته وګوري یا څومره ښکلی ځوان الله پیدا کړی دا انسان چې ښکلی کېږي صحیح
دا انسان پر تقوا سره او په علم سره ښکلی کېږي په رنګونو ګوره نه څوک ښکلي شوي دي او نه په رنګونو څوک بدرنګه شوي دغسې تله نه ده امام عطا ابن ابي رباح رحمه الله د امام صاحب شاګرد د امام صاحب استاذ د امام ابو حنیفه رحمه الله د امام ابو حنیفه رحمه الله استاذ دومره اوچت انسان صحابه کرامو سره ملاو شوی خصوصا د عبدالله بن عباس رضی الله عنه باندې ډېر علم کړی او د ده د شونډې چې دی دا ډېرې پیړې وي د پوزې سمه غټه پوزه وه او تک تور تاسو د تور خلک لیدلي که نه د دوی د پوزې غټې د شونډې پیړې دیم داسې نو مور ته یې ورځ وي مور وی ډېر بدرنګه یم او دا خلک راته ګوري هغوی ته بچیا بدرنګي دي په علم پټه که علم وکړه بیا به د خلک دغه نه ګوري علم وکړه سبحان الله هغه بیا به د بچیان راتلو د هغه خواله او حرم کې به هغه درس کوو مکه کې به ناستو درس به کوو د بچیان چې به رالو وایي موږ تا سره خبره کوو صبر نو انتظار به یې کوو هغه ته چې هغه د درس نه فارغه شي او بیا موږ د ده سره کینو او د ده نه تپوس وکړو حالانکې هغه تک تور انسان ما هغه غټې شونډې وې او هغه غټه پوزه وه خو چا چېرته د اوسه پورې دا نه دي یاد کړي چې د هغه پوزه غټه وه یا د امام عطا سره ملاو شوی شونډې د هغه پیړې وي رنګ یې تک تورو د باډۍ نه تک بلکل چیتو لنډو د چا تذکره نه ده کړې که چا تذکره کړې ده وایي د امام عطا سره علم ډېر زیات و